بسم الله الرحمن الرحیم. موږ تاسو په خیر نن پر یو نوې موضوع باندې خبرې کوو چې هغه ده پیتالوجیک کلسیفیکیشن. صحیح؟ پیتالوجیک کلسیفیکیشن یعنی بای ورډ کلسیفیکیشن څه معنا؟ کلشیم ترسب ډېره اسانه خبره ده او پیتالوجیک کلسیفیکیشن چې په غیر نارمل توګه سره ځینې وخت البته تجمع دي کلشیم موږ تاسې په ځینې انساجو غړو کې وګورو دې ته موږ تاسې څه شي وایو؟ پیتالوجیک کلسیفیکیشن. صحیح؟ نو په اصل کې موږ پوهېږو کلشیمي مالګې ځینې وخت زموږ تاسې په بدن کې جوړېږي او خپله دا کلشیم یو ایون ده مثبت دوه او دا په آیوني شکل سره زموږ تاسې په بدن کې تر ډېره حده پورې وجود لري او یا هم اکثره وخت په زیاته پیمانه باندې په هډوکو کې له نورو سره موادو سره یو ځای شوی ده او یو رقم منرالونه یې جوړ کړي دي د هایدروکسي اپیټیټ په نامه باندې په هډوکو کې نه هډوکي له څه څخه جوړ دي زیاته اندازه کلشیم فاسفیټ نه نو فاسفیټ او داسې ځینې نورو شیانو سره جوړېږي مختلف مواد جوړوي خصوصا یو رقم کلک منرالونه دي لکه په هډوکو کې چې دې ته موږ څه وایو هایدروکسي اپیټیټ تاسې په هیستالوژي کې ویلي البته په کمپاک بون کې نه په کلکو هډوکو کې تاسې لیدلی شئ البته په ټولو هډوکو کې کلسیم شته او په کمپاک کې بیخي یو رقم کلک هغه جوړ کړي دي منرالونه چې هغو ته موږ تاسې هایدروکسي اپیټیټ وایو. ښه په هر صورت نو دا د کلشیم نارمل اندازه زموږ تاسې په بدن کې وجود لري. یوه ورځ له درس څخه یو څه بلې خواته بیا یم موږ پوهېږو چې د کلشیم نارمل میتابولیزم زموږ تاسې په بدن کې ډېر اړین ده. دا که زیاتېږي هم ستونزه جوړوي او که کمیږي هم ستونزه جوړوي. دی په دا نارملو حدودو کې د دوو هارمونونو په واسطه باندې ساتل کېږي چې یو ته موږ کلسیټونین وایو او بل پارا تایراید هارمون یا پارا هارمون چې ورته وایي. صحیح؟ او موږ پوهېږو چې خپله کلسیټونین په پالیکولر سیل کې او دغه چې د پارا هارمون چېرته جوړېږي؟ پارا تایراید ګلینډ کې جوړېږي. صحیح ده؟ دا دواړه یو د بل خلاف کار کوي. دغسې ده که پاراتارمون کوشش کوي چې د ډاکټر صاحبې کوشش کوي پاراتایراید هارمون چې د انسان پر وینه کې هغه زیات سي کلشیم زیات سي. صحیح ده؟ په دې خاطر هم تاسې تر اوسه پورې ممکن یو ځای ته لا نه یاست رسېدلي. یو هارمون ده هارمون چې دی یو قسم کیمیاوي مواد دی بل شی زموږ د بدن کې دننه جوړېږي پروټیني مواد دي. صحیح ده؟ نو په دې باندې به تاسې د خیره خبرې وکړئ. خپله دا میتابولیزم اکثره وخت میتابولیزم لپاره مسؤل وي یا زموږ تاسې د بدن اکثره میتابولیک فعالیتونه چې دي په دوو میکانیزمونو کنټرولېږي چې یو عصبي وي او بل هارمونونه وي نه هارمونونه. نو دوه هارمونه د کلشیم د میتابولیزم لپاره ضرور دي چې یو ته موږ تاسې پاراتایراید هارمون وایو بل ته کلسیټونین وایو. پاراتایراید کوشش کوي چې کلشیم سویه لوړه کړي پر دریو میکانیزمونو سره. صحیح؟ دا باید تاسې فنګر ټپ د ټول عمر لپاره پکار وي. یو داسې ده چې مثلا په کولمو کې جذب د کلشیم زیاتوي بل په پښتورګو کې ریبزارپشن او له هډوکو څخه جلا کوي دغه موبایل کوي متحرک کوي. صحیح ده؟ کلشیم موبلایزیشن ډېر زیات کوي یعنې د هډوکو ډیمنرالایزیشن کوي. دغه درې میکانیزمونه او کلسیټونین بلکل د دغو دریو خلاف په کولمو کې جذب کموي په هډوکو کې بن ریزرپشن کوي یعنې په هغو باندې ترسب یې زیاتوي او په پښتورګو کې هم نه پرېږدي چې تر اندازې زیات جذب شي. په دریو میکانیزمونو سره دا کلسیم بخشش دی او کلشیم په نارمل حد کې ساتل کېږي په وینه کې. مثلا نارمل حد یې څو ده موږ تاسې پوهېږو تر له اتو څخه تقریبا تر 12 پورې او که چېرته تر 12 زیاتېږي دې ته موږ هایپر کلسیمیا وایو او که کمیږي هایپوکلسیم. سر مو خلاصو؟ دا ډېر ضرور شی ده. صحیح؟ دې باندې باید تاسې تل پوه یاست او یو خبره په یاد لرئ خپله د نارمل میتابولیزم د کلشیم لپاره یو وټامین هم ډېر ضرور ده چې هغه وټامین ډي وایو پولیکلسیپیرول چې ورته وایي. صحیح ده؟ درې حالتونه لري وټامین ډي 1 2 او 3. صحیح؟ کولیکلسیپیرول هغه فارموله یې تاسې زه د 1.1.25 ډي هایدروکسي کولیکلسیپیرول او مثلا همدغه سره اوړي بالاخره یا نومونه هم فرق کوي D1 D2 D3 تاسې ویل دي. خو په هر صورت هغه هم د دغه کلسیم لپاره هارمونو سره ډېر همکاره ده خو د خپلو فعالیتونو کې. نو موږ تاسې پوهېږو دغه خو د کلشیم هغه نارمل حالت و چې ما تاسې ته ویل. نو اوس راځو دا کلشیم ما درته ویل چې موږ تاسې بدن کې مرسته کوي
غاښونه ورڅخه جوړ شوي دي، هډوکي ورڅخه جوړ شوي دي، اکثره انزایمونه ورته ضرورت لري، د زړه نارمل کنټرکشن اکثره د کلسیم په صورت په موجودیت کې پورې صورت نیسي. یعنې ډېر مهم شی دی موږ تاسې بدن لپاره. صحیح ده؟ خو دا کلسیم موږ ته ځینې وخت تاوان هم پېښولی شي. په ځینې انساجو کې ترسب کوي چې دې ته موږ څه شی وایو؟ پیتالوجیک کلسیفیکیشن وایو. صحیح ده؟ پیتالوجیک کلسیفیکیشن. ښه، نو تر دې ځایه پورې خو مې انشاءالله تعالی سره خلاص. خو دا خبره په یاد لرئ کلسیم باید نارمل ترسب وکړي. خو په چیش کې وکړي؟ اوسټاید کې. اوسټاید کې. اوسټاید پېژنئ؟ اوسټاید دا د اړوکو جوړېدل نه ده، بون فارمیشن د اړوکو جوړېدل کې به تاسې ووایاست خیر یا به مو ویلي چې کله اړوکې جوړېږي موږ تاسې پوهېږو چې هلته اوسټیوسایډ وي. صحیح ده؟ په هغه ساحه کې همدارنګه ځینې کونډروسایډ وي چې مرسته ورسره کوي، یعنې غضروفي حجرات وي. هغوی اوسټیوسایډ او کونډروسایډس بالاخره یو رقم دغه ته رشو کوي شاوخوا، یو رقم مایع بخشش دي، یو رقم مواد ترشو کوي شاوخوا چې هغه عضوي او دغه د پروټیني مواد اکثره وخت. صحیح ده؟ پروټیني مقصد مختلف پروټینونه تاسې زه نه غواړم چې ډیټیل کې ولاړ شم ځکه چې موضوع بیا بلې خوا ته راڅخه ځي. نو او په نتیجه کې موږ تاسې پوهېږو د لید ځینې کولاجن تارونه هم جوړېږي. صحیح ده؟ په دغه د هغه کې البته د اوسټیوسایډ چاپېره کولاجن تارونه د دې تر څنګ مثلا دغه عضوي مواد اکثره لکه فیبرونیکټین نوستریکټین او دغه بلاوترې وي نه جوړېږي. نو دلته یو عضوي مټرکس جوړ سو او په مابین کې اوسټیوسایډ وي، سر مو خلاص و، د وینې رګونه هم ورسره غځېدلي وي شاوخوا. نو چې کله دا عضوي مټرک جوړ سو لکه اوسټیونیکټین ټولو ښه مثال ده، هغه یې د دې دپاره لیوال ده چې هر څونه کلسیم یې هغه راواخلي او دلته ترسب وکړي. دغه اوس دغه یوه پرده ده، دغه یوه هغه ده لکه غوښینه غوندې یوه پرده ده په اصطلاح، یا یوه غوښینه غوندې کتله ده، خو نرمه ده. ګورئ صحیح ده؟ نرمه ده، یعنې منرالونه یې نه وي، نور عضوي مواد یې ټول پکې وي. کله چې اوس منرالایزیشن پکې وسي، یعنې کلسیم پکې دې ته اوزیفیکیشن هم وایي، او په نتیجه کې دا پوهېږو چې دغه دوامداره توګه سره دا بالاخره کلکېږي، یو رقم لامینه ورڅخه جوړېږي چې بون لامینه. دا هډوکی چې موږ تاسې وګورو دا پرده دي نه، طبقه د هرې طبقې کې موږ څه شی وایي؟ لامینه. نو بالاخره دلته کلسیم پکې ترسب وکړي، دا شاوخوا مواد سره خو بالاخره یو کلکه پرده ورڅخه جوړه شي او دغه اوسټیوسایډ په مابین کې پاتې شي. دا تر ډېره وخته پورې په دغه لوکینا کې پرته یا موږ تاسې پوهېږو د اوسټیوسایډ یو له بله سره د اوږدو شاخو په واسطه باندې وصل دي. صحیح ده؟ هغه شاخونو کې دا چېرته چې د اوسټیوسایډ شاخونه تېر شوي دي یا چېرته دا پرته د وریب کې منرالایزیشن نه کېږي، هغه ولې تر اخره پکې داسې واړه سرې غوندې معلومېږي دا هډوکي کې. که دا هډوکی موږ تاسې واخلو دا اوسټیوسایډ پکې مړه شي او بالاخره وګورو چې هغه کوم ځای کې چې اوسټیوسایډ پروت وي هلته به لوکینا یوه خلا وي او هر یو به له ډېرو شاوخوا مجاورو حجراتو سره هم د کوچنیو سرویو د لارې وصل وي چې هغوی ته موږ تاسې کوچني کانالیکیولي وایي نه. ولې؟ ځکه چې هلته د دې شاخونه پکې تېر وو او د خپل دلته دا پرته و د منرالایزیشن څه په دا نور شاوخوا مټرکس کې کلسیفیکیشن سوی دی، اوزیفیکیشن سوی دی چې هغه یوه کلکه پرده جوړ دا نارمل. نو دغه د هډوکي یوه پرده چې جوړېږي یا د هډوکي یوه طبقه چې جوړېږي او منرالایزیشن یا اوزیفیکیشن نه یې پکې سوی، هغه ته موږ اوسټاید وایو. صحیح ده؟ چې هغه بیا په کمپاکټ بون کې یو رقم ګرد جوړښتونه تاسې وکړلي چې اوسټیون ورته وایي ورته نه. یو ګورئ اوسټاید ده، یو اوسټیون ده نه. تاسې منځ کې سیورژن کانال وي او شاوخوا دی، هغه تاسې په هر صورت خبره او بلې خواته نه بیایو که نه دلته تنها په دغو کې ډېرې خبرې دي. معنی اوس نه موږ تاسې څخه لارې مچ کیسه جوړه نه شي نه چې دا به پاتې اوس به زه موږ په هغو کې اخته یو. خو دغه په یاد لرئ چې د هډوکو په اوسټاید کې دا نارمل حالت کې ترسب کوي، خو په هغو سربیره موږ پوهېږو په غاښونو کې به د پولسي دا وجود لري. صحیح ده؟ او په ځینې نورو حجراتو کې هم کمه اندازه وجود لري او خپل فعالیتونه کوي، مثلا لکه په سارکوپلازمیک ریټیکولم کې د کنټرکشن لپاره کلسیم وجود لري. خو که چېرته یې په بغیر د اوسټاید څخه په کومه ساحه کې ترسب کړی و نو په دې پوه سئ چې دا ترسب حتما پر دوه ډوله وي. کلسیم په دوه ډوله کولی شي ترسب وکړي، یو ته موږ تاسې ډیسټروپیک کلسیفیکیشن وایي او بل ته میټاسټاټیک کلسیفیکیشن وایي. ډیسټروپیک کلسیفیکیشن دې ته وایي چې په مړو انساجو کې ترسب وکړي. صحیح ده؟ کلسیم په مړو یا ډیجنریټیو انساجو کې، یعنی تخریب شوي انساجو کې تقریبا یا تخریب هغه ترمنځ چې وي د مړو دغه ته موږ چې وایو ډیجنریټیو انساج یا په هغو کې ترسب کوي یا په مړو انساجو کې. دا په یاد لرئ. دا موږ او دا خبره په یاد لرئ په دې وخت کې د کلسیم میتابولیزم
او د کلشیم د وینې سویه نارمل وي په ډیسټروفیک کلسیفیکیشن دواړه صحیح نارمل میتابولیزم یو نارمل دغه وي د وینې لیول وي البته د کلشیم صحیح ده بل موږ پوهیږو میټاستاتیک کلسیفیکیشن چې شته وایي میټاستاتیک کلسیفیکیشن بیا دې ته وایي چې په نارمل انساجو کې ترسب وکړي په نارمل صحیح ده نو طبعا دلته به د کلشیم میتابولیزم هم خراب وي او بل به شي وي سویه به یې لوړه وي په وینه کې به د کلشیم لوړ سویه لوړه وي طبعا چې سویه لوړه سي نو په ځین نارمل انساجو کې به ډیپوزیشن کوي صحیح ده دا خبره تل په یاد لرئ یعنی هایپرکلشیمیا باتمن وجود لري د هیستالوژي له نظره که موږ تاسې ورته متوجه سو په کومه ساحه کې چې کلشیم ترسب کړی دی په یوه نسج کې که په یوه نسج باندې موږ تاسې هیماټوکسلین او ایوسین چې یو رقم آبي صحیح او ګلابي رنګونه دي په ترتیب سره سدای تیزابي خاصیت لري او دای قلبي خاصیت لري صحیح ده دا که چېرته په یو سیکشن باندې موږ تاسې واچوو صحیح ده نو دا د کلشیم مالګې چې په یوه ساحه کې وجود لري هغه به ډېر هایلی بیسوپیلیک ولیدل سي یعنې دا معنی چې ابي رنګ به واخلي صحیح ده ابي او داسې یو قسم غیر منظمې کتلې به معلومیږي د کلشیم څخه جوړي کتلې یا یو رقم غوټه غوټه کلشیم به موږ تاسې په هغه ساحه کې وګورو صحیح ده د دې په همدې ترتیب سره که موږ تاسې مثلا دا نسج سم پسې وګورو کیدای شي د حجراتو په مابین کې او یا هم د حجراتو څخه د باندې په دغه نسج کې کلشیم ترسب کړی وي صحیح ده یعنې کلشیم دا وړتیا لري د حجراتو څخه د باندې او په داخل کې لکه مثلا پروټین چینج چې موږ تاسې ویلي یا فټي چینج په دغه ډول سره دغسې وکړه یا اکسترا سیلولر او انټرا سیلولر دواړه سر مو خلاص و ځینې وخت بیا کولی شي دا کلشیم حتی په غیر نارمل ډول سره په یو بله ساحه کې یو بند جوړ کړي یو هډوکی جوړ کړي غیر نارمل صحیح ده بالکل دغسې یو کلک داسې چې جوړ کړی وي لکه هډوکی نو طبعا هغه به هډوکی وي صحیح ده جوړه شي لکه مثلا اګزوسټوسیس صحیح اګزوسټوسیس مثلا په پښه کې تاسې فکر کړی ده د دې ګوتو سره بغیل کې یو بل داسې عین لکه کلسیفیکیشن سوی وروسته لکه یو هډوکی غوندې شی جوړ سوی وي هغه لکه میخ داسې ورجګېږي او ډېر سخت دردونه هم لري چې دا بیا موږ په اکسرې باندې ډېر ښه لیدلی سو دته شی وایي اګزوسټوسیس یعنې په غیر نارمل توګه سره یا مثلا که تاسې فکر کړی د زړو خلکو هډوکي چې د دغه ځینې غضروف دي د وخت په تېرېدلو سره په هډوکو باندې اوړي دغسې ده که ځینې کارټلیج دي فایبروس ټیشو حتی ځینې او یا کارټلیج او یا فایبروس کارټلیج ورته وایي د وخت په تېرېدلو سره هغه پسې اوړي لکه مثلا خاص توګه سره د سینې د قفس دغه اوړي و چی شته هډوکي ته بند ته اوړي په کوم میکانیزم سره د کلسیفیکیشن څخه په یوه کې کلسیفیکیشن کېږي او د وخت په تېرېدلو سره یوه کې ډیجنریشن کېږي او بالاخره کلسیفیکیشن پکې کېږي وروسته به یې د خیره ووایو په دې سربیره ګورئ موږ تاسې د دې لپاره چې په یوه نسج کې د کلشیم ترسب معلوم کړو یعنې مطلب یې دا ده چې یو نسج ده یو غیر نارمل نسج موږ تاسې یوه بایاپسي ورڅخه اخیستې ده هغه ګورو په مایکروسکوپ کې نو نسج مو ترتیب کړو دا خپله طریقه لري د ټیشو په پریپریشن تاسې به څه نه څه ویلي وي هغه سیکشن چې موږ کله جوړ کړو په سلایډ باندې چې موږ تاسې واچوو نو موږ تاسې ډېر په اسانه سره یو خو د هیماټوکسلین خو هیماټوکسلین او ایسین دا ځانګړی نه ده تخنیک ځکه هغه ډېر روښانه ته رنګ ورکوي صحیح موږ تاسې که چېرته ځینې سپیشل سټین دي ځینې خاص ځانګړي دي چې یوازې د کلشیم دپاره ډېر کارول کېږي ښه لکه مثلا تر ټولو ښه مثال چې دی لکه سیلور امپریګمنټیشن صحیح ده سیلور ورباندې واچوو نو هغه دغسې ده موږ تاسې ډېر په اسانه سره لیدلی سو بیا البته د کلشیم که چېرته کلشیم پکې وجود درلودل نو دا رنګ ورکوي که نه درلودل نه ورکوي په همدې ترتیب سره مثلا وانکوسا صحیح ده وانکوسا یو بل رقم رنګ ده چې په یوه نسج واچوو که هډوک دغه پکې و کلشیم هغه تک تور سي که نه و هغه خپل حالت کې پاتې کېږي رنګ نه ورکوي صحیح ده په همدې ترتیب سره یو بل الیزرین یو بل تلوین ده الیزرین ریډ سټین چې ورته وایي که دا پرې واچوو نو که چېرته داسې و چې کلشیم پکښې و نو سور رنګ به واخلي که نه و نو نه یې اخلي ګورې ډېر اسانه و دغسې ده که یا خو دا خبره هم په یاد لرئ چې اکثره وخت په ځینې انساجو کې ډیجنریشن سوی وي موږ پوهېږو چې هلته یوازې کلسیفیکیشن نه پکې کېږي هلته اکثره وخت موږ پوهېږو هیموسیډرین هم پکې راجمع سوي وي نو که چېرته هیموسیډرین هم په دا نسج کې و بیا که موږ په هغه وخت کې پیرل سټین پرې واچوو پیرل سټین مو په یاد ده پوتاشیم پیروسیاناید پرې واچوو نو بیا موږ تاسې پوهېږو چې کېدای شي بلو ریاکشن ورکړي او که نه نو موږ پوهېږو چې په دې کې هیموسیډرین نشته دغه ګورئ وانکوسا دغه ده تلوین ده چې موږ تاسې پرې اچولی دی په دې نسج باندې په دغه نسج کې دلته کلسیفیکیشن وجود درلوده که چېرته کلسیفیکیشن نه وای موږ تاسې دا رنګ پرې اچولی هغه به همدغسې بالاخره بېرته همدغه شرچایي رنګ غوره کړی وي یا مثلا ګلابي رقم رنګ چې و هغسې به معلومېدی
خو اوس دا چې کلشیم پکې شته ګورې دا داسې کوي اول دا سټین ورباندې شي وروسته بیا دا سلایډ وینځي واش کېږي صحیح ده او موږ سره صورت مثل لابراتوار ولا یو ځای کښېنوست هغه هم اوس نه راځي بېرته چا تا هم کار دې کړی که اوس هم کار کوې ډېر دې کړی ښه صحیح سو نو چې بس لابراتوار کې نه دغه سلایډ چې جوړ کړي بېرته وینځل کېږي واش کېږي نو داسې له واش څخه وروسته چې موږ تاسې ورته وګورو هغه داسې معلومېږي صحیح ده البته دا ساده خو دغه نوري مایکروسکوپ ایمیج ده الکترون مایکروسکوپ نه ده صحیح راځو ایتیوپیتوجینیسیس څه معنا سبب او میکانیزم یې صحیح ده زما لپاره تر ټولو دلچسپه شی میکانیزم یې صحیح سبب یې تاسې لپاره ډېر مهم شی خصوصا هغه څوک چې غواړي داخلي ډاکټر شي هغه ډېر په سبب پسې ګرځي او په تداوي پسې او موږ یې ډېر په چشم پسې ګرځو میکانیزم میکانیزم یې ډېر ضرور ده صحیح ده ډیسټروفیک کلسیفیکیشن ځان ته میکانیزم او اسباب لري او میټاستاتیک ځان ته لري صحیح ده خو په صورت کې عموما دا په یاد لرئ چې ډیسټروفیک کلسیفیکیشن میکانیزم چې موږ تاسې وایي دا عموما له دوو اسبابو څخه ډېر په وجود راځي صحیح ده موږ پوهېږو چې یا به په ساحه کې مړه انساج وي اوله ته وروسته کلسیفیکیشن پکې کېږي او یا به په ساحه کې ډیجنریشن انساج وي یعنې البته سیل انجري به واقع شوی وي تر یوه نه وروسته به داسې انساج وي په ساحه کې چې هغه د مړو د ژوندیو په منځ کې وي اکثره دې ته موږ څه وایو ریورسیبل سیل انجري ته موږ تاسې ګورو ډیجنریشن وایو په یاد مې هغه ما تاسې ته ځینې اصطلاحات ویلي وو نو په دغو دوو حالتونو کې اکثره وخت بخشش دی ډیسټروفیک کلسیفیکیشن صورت نیسي صحیح ده اول پر څه شي باندې خبرې کوو کلسیفیکیشن ان ډیپ ټیشو په مړو انساجو کې کلسیفیکیشن په مړو انساجو کې څنګه کلسیم ترسب کوي صحیح ده تر ټولو ښه مثال لکه کیسس نیکروسس په کومه ناروغۍ کې رامنځته کېدل ټي بي نه ټي بي په وخت کې موږ تاسې پوهېږو په انساجو کې دننه کیسز نیکروسس جوړېدل دغسې وکړه اکثره وخت په دغه کیسز نیکروټیک ټیشو کې ګورئ کلسیم ترسب کوي صحیح ده او په دې سربیره دا کلسیم ترسب چې په دغه وخت کې صورت نیسي ګورئ موږ پوهېږو کله چې ټي بي وجود ولري دا د ټي بي شاوخوا ځینې لیمف نوډونه هم پړسېدلي وي خصوصا په سږو کې د ټي بي نوم چې واخیستل موږ تاسې عموما پلمونري ټي بي ته راځي کنه پلمونري ټي بي ته یوازې نه د ټي بي هم په سږو کې دننه وي او هم د باندې په اډوکو په هر ځای کې وي نو چې موږ تاسې وکتل اکسټرا پلمونري ټي بي وایو خو اکثره وخت د ټي بي نوم چې واخیستل موږ تاسې پلمونري په کوم لاړ شي نو په دې خاطر وایم چې که چېرته پلمونري ټي بي یا د سږو ټي بي وي حتما به د هایلر د پټي هم وجود ولري د سږو په هایلم برخه کې پېژنئ هایلم برخه کې د جوړښتونه چې ور داخل شوي ورڅخه وتلي دي په دغه ځای کې معمولا لیمف نوډونه وي هغه به پړسېدلي وي ریاکشن به یې کړی وي ځکه معلومه خبره ده یو کرونیک انفلمیشن د هغو په مقابل کې دی نو دا غټ شوي وي څه اندازه په یو وخت کې که چېرته موږ په سږو کې موږ تاسې خپله دغه پوکای د کیسز نیکروسس په منځ کې وجود ولري صحیح ده دوی یو قسم فوکس جوړ کړی وي چې دې ته موږ تاسې پوکای وایو لکه نږدن دانه ونې ممکن کوچنی وي اکثره وخت دا پوکای خو صحیح ده ډېر به وي یا مثلا لږ وي یا په سږو څونه مسابه کړي او په هغو پسې اړه خو د دې تر څنګ که چېرته موږ تاسې د هایلر لیمف نوډ څخه یو مقطره واخلو وبکتل سي چې د هغو په مابین کې هم عین همداسې کیسز نیکروسس لیدل کېږي او په هغو کې هم کلسیفیکیشن صورت نیولی صحیح ده خو لنډه دا چېرته چې کیسز نیکروسس ته په هغو کې کلسیفیکیشن صورت نیسي معلومه خبره ده کیس نیکروسس مړه انساج دي که نه دي دغسې ته که یا چې ما ته وچ پنیر غوندې معلومېږي یس استاده دا ډیجنریټیو کلسیفیکیشن څنګه په ریورسیبل انجري کې رامنځته کېږي استاده دا خو باید په مړو انساج کې رامنځته شي نو څنګه ویلی شو ولې استاده په لومړي ډول چې موږ ویله په دوه ډوله به تقسیم بندي کړله چې یو په نارمل ډول معنا په مړو انساج کې رامنځته کېږي یو په غیر نارمل ډول د کلسیم سیویا زیاتې په ویله کې په غیر نارمل ډول پر روغ انساج باندې رامنځته کېږي استاده دا په دغه غیر نارمل ډول خو غیر نارمل ډول دا خو ګوره خپله دا سیل انجري چې دغه سیل انجري خو واقع شوي ده نه دا کله کلسیفیکیشن صورت نیسي ریورسیبل که ده او که ایریورسیبل ده سیل انجري که ایریورسیبل وایي هغو ته خو موږ ډیډ ټیشو وایو ایریورسیبل یا ډیډ ټیشو هم نه او که چېرته داسې یو انجري وجود ولري چې د ریورسیبل او ایریورسیبل پر منځ وي یعنې هغه یوژولي ریورسیبل هم کېدای شي ګوره اکثره یې ممکن بیرته ډیډ شي هغه هم خو اکثره یې بیرته ریورس کېدای شي او که ته وایې چې میکانیزم یې څنګه ده یعنې په کوم میکانیزم کې وکړه رامنځته کېږي معلومه خبره ده چې ګورې ما تاسې ته ویلي وو کله چې سیل انجري واقع کېده
سر په خلاصو نو په یو وخت کې د ممبران ګوري موږ پیژو د سیل ممبران دغه سوډیم پوتاشیم ATPase پمپ او کلسیم پمپ هم خرابېدل دغه څه وکړه کلسیم انفلکس کاوه کنه نو موږ پیژو چې په حجراتو کې دنه ځینې ډیجنریټډ واکیلونه راجمع کېدل ځینې پروټیني په خطر شوي حجراتو کې دنه حجره سره نه دي چې ژوندۍ وه حتی په مایتوکاندریا کې دنه په میټریکس کې ترسب کاوه که یا یو ځای کې ماته یې ویلي په دغه میکانیزم باندې ترسب کوي ګرانه صحیح ده په ډیجنریټیو انساجو کې یعنې په ریورسیبل حالتو کې صحیح ده ریورسیبل وي په دغه وخت کې هم ماته سره لدی چې کلسیفیکیشن هم پکې سوی وي او په یو سربیره هم که ته هغه سټیمولس ورڅخه ایسته که د حالت بیا خپل نارمل حالت ته راځي صحیح ده په یو وخت کې بیا سره لدی چې کلسیفیکیشن هم پکې سوی وي تر ډېره وخته پورې که چېرته پاته نه سي بېرته یې ته مثلا سټیمولس ورڅخه ایسته کړي هغه مثلا تنبیه دا بیا ته نارمل حالت ته راځي خو که چېرته مثلا ډیجنریټیو واوړي ایریورسیبل ته یا ریورسیبل ایریورسیبل بیا نو موږ تاسې هغو ته چې وایو ډیډ وایو نیکروس وایو دا ټول یوه معنا لري صحیح ښه په هر صورت مثلا لیکوپیکشن نیکروز کې یا لیکوپیکټیو نیکروز یا لیکوپیکشن کې موږ تاسې پوهېږو چې په هغه داسې نیکروز و چې هغه نسج به تر ورستېدو وروسته بخشش یا تر مړه کېدو وروسته مایع په ډول سره باندې اوښتل لکه ځینې اکسیګانې په یاد مې دي که یا صحیح ده په دا لیکوپیکشن نیکروز هر ځای کې چې وه اکثره وخت هلته هم پکې کلسیفیکیشن صورت نیسي صحیح ده ما تاسې ته ویلي وو بعضې وخت د لیکوپیکشن نیکروز واقع سوی وي کلسیفیکیشن پکې صورت نیولی ما ته چې داسې معلومېږي لکه یوه هګۍ چې پرته وي په یوه ساحه کې مابین یې بیا له پسړی کړي یوژولي په دا شاوخوا فایبروس انساجو کې کلسیفیکیشن سوی وي صحیح ده بل موږ تاسې پوهېږو پټ نیکروسس کې پټ نیکروز که په هر ځای کې وي اکیوټ پانکریاټایټس له وجې و برېسټ ټروما له وجې و دغه دوه ځای ما تاسې ته ویلي وو په دواړو صورتونو کې چې کله پټ نیکروز واقع سي نو په هغه ساحه کې هم کلسیم ترسب کوي موږ پوهېږو چې کله شاګاتو سره کلسیم یو ځای کېږي هغه صابونونه جوړوي دغسې ده که د کلسیم مالګې نو معمولا یو قسم سوپرفیکیشن دی ته وایي نه نو په مختلفو غړو کې به موږ تاسې د کلسیم ترسب له وجې وګورو چې لکه صابون غوندې یوه ټوټه یا تباشیر غوندې یو شی پکې پروت وي صحیح ده بل موږ پوهېږو چې په ګامنا ګانډي باډي کې ګامنا ګانډي خو نه ویلی شي ګامنا ګانډي داسې یو رقم جوړښتونه دي سپلین خو موږ تاسې ټول پېژنو انشاءالله نه سپلین چې یو لمفاوي غړی ده او دا خپل ښه وینس ډرینیج سیسټم لري په دا هایلم برخه کې یعنې وینونه او هم ارټري لري سپلینیک ارټري ورته وایي دغسې ده که ځینې وخت دغه د ده وینس ډرینیج صحیح نه کېږي فشار یې زیات سي د دې عموما سپلین کوم ځای ته ډرین کېږي پورټل وین ته آفرین پورټل وین ته نو مثلا لکه د پورټل هایپرټنشن له وجې یا لکه بل اوس ده وویل بټنچاري سنډروم ده و مثلا کارډیک فیلر ده هره وجه چې ده خو پورټل هایپرټنشن یا لیور سیروسس هر شی چې ده پورټل هایپرټنشن ناموسس نو په نتیجه کې موږ پوهېږو چې د سپلین څخه هم وینه نه تخلیه کېږي اکثره وینه سپلین کې پاتې کېږي نو سپلین سره کوم کېږي پړسېږي یو رقم کنجشن پکې صورت نیسي که په مزمن ډول سره دا تر ډېره وخته پورې پاتې سي دې ته موږ ته څه شی وایو CVC کرونیک وینس کنجشن صحیح ده دغه کرونیک وینس کنجشن په دې سبب کېږي چې په سپلین کې دننه ځینې واړه انفارکشن واقع سي او یا هم ځینې واړه برخې دغه سي مړې سي هغه تر مړه کېدو وروسته کلسیفیکیشن پکې صورت نیسي بیا لکه د بادام غوندې یو رقم جوړښتونه پکې وینو چې هغه اصل کې په هغه مړو انساجو کې دننه چې البته چې وجه یې CVA وه صحیح ده بخشش د CVC وه چې هغه کې دننه ترسب کې د بادام غوندې واړه جوړښتونه ته موږ ته څه شی وایو ګامنا ګانډي باډي چې دا په اصل کې د کلسیفیکیشن تر ټولو ښه مثال ده البته په مړو انساجو کې ځکه په دې ځای کې واړه مایکرو انفارکشن واقع سوی و او بالاخره بیا کلسیم پکې ترسب وکړو صحیح ده د دې تر څنګ موږ پوهېږو چې توری خو اصلي د وینې مرکز ده او هلته ډېر زیات اربیسیان هم پکې ماتېږي نو په دغو مړو انساجو کې نه یوازې دا چې موږ تاسې دا دغه لیدلی سو کلسیم څه ترسب یې کړی بلکې هیموسیډرین به هم پکې ترسب کړی صحیح ده البته خپله په دا ګامنا باډي کې دغه جوړښتونو کې یو رقم بادام ته ورته جوړښتونه چې پکې لیدل کېږي بټ موږ پوهېږو ټول انپاکټ څه معنا د اسکیمیا څخه وروسته چې انساج مړه کېږي دې ته موږ انفارکشن وایو هغه ممکن په زړه کې وي په افسابو کې په هره برخه کې انفارکشن واقع کېدی شي صحیح ده نو عموما په انفارکشنونو کې که په هر ځای کې وي کلسیفیکیشن حتما صورت کې نیسي ډسټروپیک کلسیفیکیشن سره مو خلاص شو بل چې د ترومبای ما تاسو ویل ګورئ یو ترومبس ته ترومبس یو ډول ترومبای جمع ده ډېر عمومي لکه ترومبوسونه ډېر نه خو اصل کې
ډېرو ته ترومبای وایي. په عمومي ترومبوس پېژنئ کله چې په رګونو کې دننه وینه لخته سي یو د وینې رګ نه مثلا لکه دغه دلته وینه پکې لخته سوه دننه دې ته موږ څه وایو؟ ترومبس که ډېر وي ترومبای. په هره ساحه کې مثلا کیدای سي چې مثلا وینس وي او یا هم ارټریل وي په دغو ټولو کې کلشیم ترسب کوي. سر مو خلاص شو چې دغه اکثره وریدونو کې بیا التهاب رامنځته کوي چې دې ته موږ تاسې بیا پیلیبایټس هم وایي. د پیلیبایټس د وریدونو التهاب ته وایي. صحیح. بل په هیماټوماس کې هیماټوما بیا چې شته وایي څوک یې ویلی سي؟ هیماټوما مثلا وینه خو په زړه کې هم دننه تجمع کوي، هغو ته هیماټوما ویلی سي؟ دا ضرور دی چې په جلد کې استاد داسې ضربت چې خوړلی مثال داسې سورمانان د شکل لپاره کړی دی هغه پرپوره هیماټوماس ته یو شي باندې فشار وایي. لوکالایز کلیکشن اف بلډ وایي په څه شي کې؟ پاساژ کې خو زړه یو نسج نه ده خو په هغو کې مو ګلوکالایز کلیکشن ده. څوک ویلی سي؟ ډېر اسانه ده ګرانه. له زړه او رګونو څخه دې باندې په نسج کې په یوژولي په انټرسټیشم یا په ځینې داخلي خلاوو کې. صحیح ده؟ په انټرسټیشم یا په داخلي خلاوو کې له رګونو څخه دې باندې چې کله وینه ولیدل سي دې ته څه وایي؟ هیماټوما. نو هیماټوما خو یوژولي په نورو ځایونو کې خو نه، خو دا برین دغه چې ده هیماټوما برین کې یوژولي تر هیټروما وروسته او نور ځایونو کې هلته هم اکثره وګوري کلسیفیکیشن صورت. نو هغه هیماټوما یو رقم کلک شکل اختیار کړی وي. صحیح. د دغه له وجې د کلسیفیکیشن له وجې. صحیح ده؟ هیماټوما مو وپېژندل چې دا خو وایي دا خو وایي ده خیره. بل موږ پوهېږو ډېډ پاراسایټ مړه پرازیټونه چې زموږ تاسې په بدن کې وي. صحیح ده؟ په یوګو کې یوژولي کلسیفیکیشن صورت نیسي. ښه مثال یې ده مثلا لکه هایډیټ سیسټ. هایډیټ سیسټ په چش کې جوړېږي؟ لیور کې جوړېږي. آفرین. او سبب یې څه ده؟ کوم پرازیټ؟ ډېر بېکاره نوم یې ده. چش کې ګورې او ایکینوکوکس ګرینولوسس. صحیح ده؟ داسې نه وایي چې دا خو بیا دې مچ خبره ده. نو ایکینوکوکس ګرینولوسس د دې مسؤل ده. صحیح ده؟ او دا پراسیټ ته موږ پوهېږو چې له وینې څخه جذبېږي اکثره وخت د وینې له دوران څخه ځان رسوي اینې ته. د اینې په یوه برخه کې موږ تاسې ګورئ په الټراساونډ کې ډېر ښه لیدل کېږي. د تشخیص لپاره تر ټولو ښه شی همدغه الټراساونډ دی. دغسې یو جوړښت لیدل کېږي چې مابین کې دغسې شاوخوا یې رنګ وي، دغسې یو ښه جوړښت پروت وي چې د خپل دغې پرازیټونه مجموعي مابین کې وي. دې ته موږ څه وایي؟ هایډیټ سیسټ. صحیح ده؟ په الټراساونډ کې یې لیدلی سو. خپله په دا هایډیټ سیسټ چې د ایکینوکوکس ګرینولوسس یا ممکن یو یا ملټیپل وي او دا ډېر بېکاره حالت هم د یوژولي سرجري غواړي او دا ډېر په اسانه تخلیق کېږي هم نه. یا به موږ تاسې مثلا تر ډېره وخته پورې البنډازول ډبل دوز ورکوو چې هغه بیا خپله ډېر ساید افیکټ لري. دا موږ داسې مریضان ډېر لرو. خو دغه تاسې لپاره په یاد لرئ چې په دغه کې خپله دننه کلسیفیکیشن بعضې وخت صورت نیسي نیولی. هغه نو په الټراساونډ کې داسې ریفلکشن ورکوي لکه هډوکی چې پروت وي په دا ساحه کې. لکه په دې ساحه کې څه شی پروت وي؟ هډوکی چې پروت وي په دغه کې داسې معلومېږي په الټراساونډ کې. صحیح ده؟ بل مثلا موږ پوهېږو شیسټوسوما ګونډای. څوک یې پېژني؟ What is schistosoma? Schistosoma. Schistosomiasis نه پېژنئ؟ دا څوک چې په خرابو اوبو کې لمبېږي او بالاخره یې بیا د اوبو د لارې د شیستوسومي ګونډۍ دا پرازیټ جذبېږي او بالاخره هغه په ډېرو خطرناکو ستونزو باندې اخته کوي چې هغه اکثره وخت د ستوني دردونو، د سینې تکلیفونو، بعضې وخت د زړه درد تکلیفونه ورته پیدا کېږي، اعصابو تکلیفونه. یعنې په هره ساحه کې دا خپل اعراض بیا ورکوي. دغسې نه که یا دا چې په اول کې زکام ونیوي وروسته زور پسې اخلي. شیستوسومیاسیس دې ته وایي. صحیح؟ خو خپله دا شیستوسوما پرازیټ چې موږ تاسې په هره ساحه کې که مړ ووینو په هغو کې به حتما کلسیفیکیشن صورت نیولی وي په هر نسج کې چې و یا خصوصا د دوی خپله پراسایټ ګوري یا یې هګۍ. صحیح؟ په هګیو کې هم خپله هګۍ لري. بل موږ پوهېږو چې سیسټوسارکوسس ګوري یو چې دا ټینیا سیجناټا ده او یو ټینیا سولیم پلیټ وام دی نه سپین کدودانه چینجان ستاسې ورته وایاست. لیدلي مو دي؟ کدودانه سپین چینجان تر ټولو غټ چینجی دی د انسان په نس چې اوږدوالی یې ممکن تر 2 متره تر 7 متره پورې بعضې وخت رارسېدلی شي. 7 متره مې لیدلی یو
14 میلیارد و متر مې اورېدلی و البته کېدای شي ما درته زه ګوره یو خاصیت لرم یو شی ریجکټ کوم نه لکه په تاسې کې چې یو ډاکټر صاحب ستا ژورنال ریجکټ کړی و زه د عادي خبره لا نه ریجکټ کوم صحیح ده نو کېدای شي خو ما چې اورېدلی و تر 7 مترو پورې و بند وي یو رقم نه پین وارم خو بلکې واړه چینجیان دي خبر شي دا چې صحیح ده واړه چینجیان هغو ته کوخ چینجی هم وایي دا پین ورم چې د منقط چاپېره په دغه سایه کوچنیانو کې اکثره ډېر زیات لیدل کېږي خو هغه هر یو ځان ته سرکل لري دا موږ تاسې د خیره زه ګورې تاسې ته پاراسیتولوژي هم وایم ښه یار شی به کور کوو د خیره موږ تاسې پاراسیتولوژي دپاره ځان ته دغه لرو فصل لرو صحیح اتم فصل د فکر کوم انشاءالله چې فردي عمومي پاتالوژي کې ده انشاءالله په دې کې به موږ تاسې پاراسیتولوژي کې ډېرې خبرې کوو صحیح ده نو دا کدودانه چینجی خپله چینجی نه ده د خپله د چینجي د سیست په مقابل کې بعضې وخت موږ تاسې بدن ریاکشن ښکاره کوي چې دغه حالت بیا څه وایو سیسټوسارکوسس ورته وایي نو خپله په دغه چې کله د خپله کدانه چینجی سم د ما عموما داسې یو رقم شیدې غوندې سپین شیان څخه ولاړ شي ډېر اکثره کلسیفیکیشن په هغو کې ډېر سوي صحیح ده بل موږ تاسې پوهېږو کلسیفیکیشن ان برست کینسر ډیټیکټډ بای میموګرافي میموګرافي دې ته وایي د برست اکسرې چې واخلي د برست اکسرې ته څه وایي میموګرافي وایي صحیح ده دا خپله یو رقم طریقه لري نو یوژولي چې موږ کله د برست اکسرې واخلو چې وګورو لکه په برست کې هډوکي پراته دي صحیح ده وروسته معلومیږي چې والا دا خو هډوکی نه ده کېدای شي د هغه کینسر ده د برست او وروسته پکې کلسیفیکیشن صورت نیولی که نه په برست کې خو هډوکی یي نه او حتی چې په لاس باندې یې وګورې دغسې کلک کلک هډوکي غوندې جز کېږي کلک کلک هګۍ چې پکښې صحیح ده او بل ښه مثال یې په ډېډ ټیشو کې کلسیفیکیشن چې ده ښه مثال یې څه ده لکه کانجینیټل ټوکسوپلازموس ګونډای رښتیا ما درته څخه غلط کوم مخکې ټوکسوپلازموسس هم یوه خطرناکه پرازیټي ناروغي ده چې یوژولي دا له چیش څخه لاسته راځي د پښې د بولو څخه کټ هر څوک چې له پشانو سره ډېر سره کار کوي یوژولي دا په اروپایان چې پشان یې ساتي په هغو کې ډېر زیات ده په امریکا کې څو میلیونه کیسه هر کال پیدا کېږي خطرناکه ناروغي ده یعنې پشان یې دوی هینډل کوي د دوی سروکار له پشانو سره وي نو عموما د پشانو له متیازو باندې چې هر شی ملوث وي که هغه غذایي مواد وي که غوښه یې وخوړل سي مثلا که اوبه وچښل سي حتی یعنې غوښه صحیح پخه سوې نه وي او یا خپله مثلا دې سمپتوماس کې دا بالاخره ځینې زموږ داسې بدن کې ناروغۍ رامنځته کوي مثلا دا کسان هم د ستوني درد او تب او د سر درد او د عصبي تکلیفونه دا شیان پیدا کوي خو دا دونه خطرناکه نه وي جوړېږي تداوي لري خو بعضې وخت مثلا د میټرونیډازول باندې موږ تاسې تداوي کوو دغه نه فلاجیل دا برابر دی خو بعضې وخت دا ګورې ډېرې خطرناکه تمامي چې ښځه پرېګننټ وي او ټوکسوپلازموسس وي هغه یوژولي کانجینیټل دغه رامنځته کوي پرابلم رامنځته کوي هغه مثلا کوچنی چې پیدا شي کېدای شي سر یې کوچنی وي چې مایکروسیپل ورته وایي کېدای شي چې غټ وي مایکروسیپل ورته وایي کېدای شي بیخي یې نه ان انسیپل ورته وایي کېدای شي چې سپاینه بایپیډیا ولري یعنې مختلفې کانجینیټل پرابلمز یا ولادي سوی اشکال رامنځته کوي دا بیا صحیح ده دا ډېر خطرناکه وي نو یوژولي موږ تاسې هغو ښځو ته وایو چې کله پرېګننټ وي له پشانو سره کار ونه لري ځکه له دې څخه بیا دغه ستونزه پیدا کېږي صحیح خو یوژولي په دا کانجینیټل ټوکسوپلازموس که موږ تاسې د انفینټ یا د نوي نوزاد دغه وګورو برین په هغه غیر نارمل انساجو کې بیا دننه چې کلسیفیکیشن صورت نیولی وي چې هغه بیا په اکسرې کې ډېر ښه معلومېږي په ایم آر آی سټي سکین کې ډېر ښه معلومېږي دلته ګورئ تاسې پوهېږئ دغه ما تاسې ته مخکې کیسز نیکروسس وویل کیسز نیکروسس په یاد پنیري نیکروس دلته دغه سپین جوړښتونه معلومېږي دا ټول هغه کلشیم دی چې د دې په غیر نارمل توګه سره پکې ترسب کړی ده بل ما درته وویل چې ډسټروفیک کلسیفیکیشن چې یو په ډېډ ټیشو کې او بل په ډیجنریټیو ټیشو کې ډیجنریټیو ټیشو کې مثلا یا هم هغه چې ریورسیبل انجري کې کوم مرپلوجي رامنځته کېدی هغو ته موږ ته څه ویل ډیجنریټیو ټیشو ښه مثال چې ده مثلا لکه ډینس اولډ سکار صحیح یو رقم متراکم زاړه سکارونه مثلا تر سون وروسته تر عملیات وروسته چې کله کوم زخم په فایبروس انساجو جوړېږي یا پر ځای باندې څه رقم معلومېږي سکار ټیشو د نارمل ټیشو پر ځای باندې سکار ټیشو رامنځته کېږي او په هغو کې اکثره وخت کلسیفیکیشن صورت نیسي هغه یو رقم کلک شکل یې غوره کړی وي کلک صحیح ده او بل موږ پوهېږو اتیروما صحیح ده د اتیروما خپله بایورډ دې معنا وګره ده اتیروما څه معنا وګره صحیح او وګره پېژنئ لوبیا په دې کې وي
دا په دې کې یو نقط په دې کې یو لږوړي په دې کې یو ډېر شیان پکښې ده برت هم پکښې یو څه شی برت کرت هم پکښې نو دا د اتیروما کې هم دغسې مختلف شیان پکښې وي اتیروسکلروسس کې مثلا موږ پوهېږو یو د وینې رګ ده پر مابین کې څه جوړه سوې ده اتیروما دا چې اوس موږ تاسو وګورو په دې کې فټ پکښې وي مایکروفاجونه پکښې وي سموث مسل پکښې وي فایبرز پکښې وي فایبروسایډ پکښې وي چې خدای یو شی پیدا کړی ده په دې کې وي دې ته شی وایي اتیروما بعضې وخت په د اتیروما کې کلسیفیکیشن هم د اتیروما کې کلسیفیکیشن صورت ونیول حالت یې خراب کړو ځکه چې بعضې وخت د فشار په زیاتوالي سره د اتیروما هم یو څه الاسټیسیټي لري سره کشېږي په که کلسیفیکیشن کې صورت ونیول هغه نو جام شو بیا چې نو وینه پرې تېرېږي دغه اربسیان یې خپله دلته للایز کېږي ځکه کلکه سطحه سوه ایرګولر او دا کلسیم ایرګولر وي ګورئ دغسې دلته تېرېږي زخمي کېږي زخمي اربسي معلومه خبره د انټرامسکولر لایسیس رامنځته کېږي صحیح دا بیا ډېر خطرناکه کېږي ګورئ ښه بل موږ پوهېږو په بل په چیز کې مثلا منکیبرګ سکلیروسس تر ټولو ښه مثال ده بعضې وخت مختلفو وجو له سببه چې هایپرټنشن یو سبب کېدای شي دغه ما تاسو ته پرون وویل مسکولر ارټریان چې دي پر درې طبقو کې ویشو انټایما میډیا او اډوانټیجا دا میډیا طبقه چې ده د عضلات دي بعضې وخت په دغه میډیا طبقه چې خپل عضلات د ډېر زیات کلسیفیکیشن صورت ونیسي چې دې ته موږ څه وایو منکیبرګ سکلیروسس نو دغه د وینې رګ بیا نسو سم د وسپنې پایپس الاسټیسیټي طبعا له منځه الاسټیسیټي خو د اسم ډېره کمه لري مسکولر ارټریانې خو هغه د کنټرکشن خو دغه شیان ټول له منځه یعنې هغه بیا نسي کولی چې د سنټرل نرف سیسټم او یا هم موږ پوهېږو چې البته د هارمونو ته ځواب وایي ځکه هغه بیا تقلصات صحیح نسي کولی دغسې ده که یا بل چې ده ستروما اف ټیومرز صحیح د ځینې ټیومرونو په ستروما کې لکه موږ تاسې پوهېږو بخشش دی ډاکټر صاحب که برق سم نه سو یو به یو څوک ورسې دا ماشه کې ته به جنریټر سره چلان کړي ورته جنریټر یې ورپسې سره چلان کړي صحیح ده مثلا ځینې ټیومرونه دي ما یې دلته مثالونه ورکړي دي مثلا لکه یورټرین فیبرایډ ده برست کینسر ده تایراید اډینوما ګایټر او داسې نور صحیح ده ځینې ټیومرونه دي ګورئ ځینې ټیومرونه دي چې د ټیومرونو په سټروما کې هر ټیومر هم ګورئ لکه نارمل انساج هم سټروما لري هم پارانکایما لري صحیح ده فیبرایډ دې ته وایي مثلا موږ تاسې پوهېږو یوټرس ده یوټرس صحیح تاسې فرض کړئ دا یوټرس ده په یو برخه کې د دیوال یې موږ پوهېږو چې ځینې غیر سرطاني کتلې رامنځته کېږي غیر سرطاني یو رقم کتلې وي چې عموما دغه په ریپروډکټیو لایف کې ډېر زیات واقع کېږي ریپروډکټیو لایف صحیح ده ورته وویل ډاکټر صاحب نو ریپروډکټیو لایف یعنې چې ښځې کله 1500 کلونو د 45 کلونو په یو وخت کې دغه کلک انساج رامنځته کېږي چې دا خپله یو سالم سرطان ده اکثر وخت په دا فیبرایډ کې ترسب کړی په ایکسرې کې به موږ تاسې وګورو سړی به فکر وکړي چې دلته یو غټ هګۍ پرته ده یا له کلشیم یو کتله پرته ده صحیح ده یا مثلا برست کینسر ما تاسې مخکې مثال درکړو یا هم تایراید اډینوما چې دا خپله د تایراید یو سالم سرطان دی تایراید غدې په دغو ټولو کې کلسیفیکیشن صورت نیسي او سړی بیا فکر کوي چې دا یو هګۍ عین دغسې کلک ګرد لکه هګۍ غوندې شکل هم لري پکې پراته وي بل موږ پوهېږو چې ځینې ټیومرونه دي په هغو کې بیا اکثره وخت کلسیفیکیشن صورت نیسي واړه لکه مثلا ډېر زیاتې تسپې چې مثلا دا کلشیم کې پرتې وي صحیح دی د سموما باډي وایي په دا ټیومري حجرات کې خو په هر صورت دا هم په انکالوجي پسې اړه لري د خیر په خپل ځای کې به یې ووایو بل موږ پوهېږو په ځینې سیسټونو کې ځینې سیسټونه دي صحیح ده ځینې سیسټ مثلا پیلر سیسټ تر ټولو ښه مثال ده پیلر سیسټ یا په جلد کې دننه ځینې سیسټونه واقع کېږي هغه سره ځکه دا د جلد مثال کوم چې دا موږ په سترګو باندې لیدلی سو مثلا پیلر سیسټ داسې بعضې وخت موږ تاسې پوهېږو د وریښتان چې کله جوړېږي دا وریښتان په یو ژور ځای کې راپورته کېږي چې دې ته موږ هیر فالیکل وایو نه ژور ځای په جلد کې دغسې ده که فرض کړئ دا جلد ده او دلته هیر فالیکل وي نه دغه هیر فالیکل کې بعضې وخت یو رقم سیسټونه له دې څخه منشا اخلي جوړېږي په اکثره وخت هغه ساحه کې چې وریښتان ډېر وي خصوصا په سر کې ډېر واقع کېږي په مخ په هر ځای کې واقع کېدای شي دغه سیسټ چې منشا یې د هیر فالیکل څخه وي دې ته پیلر سیسټ وایي صحیح ده په دغو کې اکثره وخت کلسیفیکیشن صورت نیسي او هغه
بیا په الاخره موږ تاسو ته په سترګو باندې لیدلی شو. بل تر ټولو ښه مثال یې کلسینوسیس کیوټای ده. کلسینوسیس کیوټای کیوټ کلمه هر وخت کې کیوټاینس نه د جلد لپاره کارول کېږي. تاسو ته به ځینې وخت انسانان راسي چې وبه کتل چې ګورې په دا ګوتو کې په لاسو په ورغو په پښو په هره ساحه کې په سینه ته په هر ساحه کې په جلد کې دننه کلسیم ترسب کړی وي. صحیح ده؟ هغه دې شا پروپان ولګو په جلد کې دننه کلسیم ترسب کړی وي. نو هغه داسې کلک کلک لکه نخود غوندې شیان پکې معلومېږي. حتی موږ یې په سترګو باندې لیدلی شو. صحیح ده؟ یعنې کله که تاسې دغسې یو ناروغ راغی چې دغسې جوړښتونه تاسې دسې باید پوه شئ چې دا ولا کلسینوسیس کیوټای ده چې دا بیا ډېر سببونه لري، ډېرې وجې لري. صحیح ده؟ وجې به موږ تاسې وایو. موږ تاسې صرف دلته کلسیفیکیشن برخه وایو. او بل ښه مثال چې ده لکه سنیل ډیجنریشن. صحیح ده؟ سنیل یا د عمر په زیاتوالي سره چې کوم ډیجنریشن کېږي، مثلا لکه کاسټل کارټلیج موږ پوهېږو اډوکو ته وړي. کلسیفیکیشن پکې صورت نیسي نه؟ کاسټل کارټلیج ګورئ زه دا ځینې اصلاحات نه منع کوم ځکه تاسې پوهېږئ الریډي کاسټل کارټلیج ټول پېژنئ نه؟ یا مثلا ټریکیا او برانکیال کارټلیج دا هم اکثره وخت لکه اډوکی غوندې کلک شکل غوره کوي. صحیح ده؟ او په همدې ترتیب سره پینیل ګلینډ. پینیل ګلینډ د چا په یاد ده؟ د خانیه ده؟ یو ډاکټر صاحب یې وایي هغه یې وایي چې پینیل ګلینډ چې ده د خوب دپاره ده چې میلانوسایټ افراز دي. آفرین. میلانوسایټ نه میلاټونین. او دا په برین کې ده رښتیا وایي. دې ته سیټ اپ سول هم وایي، یعنې د سا چوکۍ یا دغه موږ تاسې نه وایو چې موږ تاسې وایو ما کې سا ده یا دغه ورته وایي روح د روح چوکۍ. میلاټونین افرازوي. او د میلاټونین غټ کار خوب نه لري. میلاټونین چې دي یوزولي د رڼا په مقابل کې د واده ستاب یو ډېر شي نقطې ته دغسې لږ ورنږدې شي. نورم میلاټونین یوزولي دغه سیکشوال بیهیویر کنټرولوي. ډېر غټه وظیفه یې دا ده. هغه داسې وي چې په انسانانو کې عموما ډېر وي، دوامداره وي. په دې خاطر دغه سیکشوال ډیزایر هم د انسانانو ډېرو دوامداره ده. خو په حیواناتو کې بیا سیزنل وي. تاسې که فکر کړی سپیان په کال کې یو وارې بچیان راوړي، پشیان فکر کوم 2 وارې دي که 1 وارې دي، او غواګانې فکر کوم په ډېر وخت 1 وارې. یعنې په دې خاطر د هغوی نور سیکشوال ډیزایر هم نه وي ځکه میلاټونین یې نه وي. هغوی کې سیزنل دغه افرازیږي نه میلاټونین. او په انسانانو کې بیا ډېرې عموما دغه په تیاره کې ډېر افرازیږي او په رڼا کې کم افرازیږي. نو په تیاره په توره شپه کې سیکشوال ډیزایر ډېر وي او په رڼا کې بیا نسبتا کم وي. سر مو خلاص شو. یوزولي چې هغه د چا بعضې وخت سیکشوال ډیسارډرونه لري موږ تاسې دغه لارښوونه هم ګورو ورته کوو. صحیح؟ استاد په وریز سیسټ کې دغه رامنځته کېدای شي کلسیفیکیشن چیش کې؟ وریز سیسټ اووریان سیسټ. اووریان سیسټ ښه؟ اووریان سیسټ کېدای شي بالکل. هر ځای چې سیسټ وجود ډیجنریټن انساج هر ساحه کې کېدای شي، البته د وخت په تېرېدلو سره. صحیح ده؟ د وخت په تېرېدلو سره خو یوزولي نه وي. دغه ما تاسو ته وایي چې پیلر سیسټ ګورئ. پیلر سیسټ. صحیح ده؟ پیلر سیسټ له وریښتانو څخه یې منشا اخیستې. دا یو ډېر غټ سیسټ ما تاسو ته راخیستی دلته ښوولی شي. ټول هم دونه غټ غټ نه وي، اکثره ډېر واړه واړه وي. مثلا لکه دغه صحیح ده؟ دغه په دغه ساحه کې د دغه کې مثلا دې ته چې وایي هغه د نه ګوري سکویموسیل کارسینوما هم بعضې وخت دغسې معلومېږي. صحیح ده؟ چې هغه بیچاره سکویموسیل کارسینوما یې تاسو وایي دا پیلر سیسټ ده. دا چې موږ تاسې وګورو مابین لکه لومیاتو څخه چې ډک دي خالي وي. هغه سکویموسیل کارسینوما وي چې وي هغه بیا کلکه وي، د لرې معلومېږي او ایریګولر سطحه لري. صحیح ده؟ چې یو ډول تاسې باید له دې سره سکویموسیل کارسینوما بیا په نېټ کې وګورئ. صحیح ده؟ چې هغه تقریبا دې هغه بیا له دې سره وپېژنئ او ما یې باید مثال درته راوړی وای د ډیفرنشل ډیاګنوسټ لپاره. بل موږ پوهېږو کلسینوسیس کیوټای چې مال په جلد په ډرمس او اپیډرمس برخه کې اکثره وخت کلشیم ترسب کوي. لکه په دغه کې وینئ درته معلومېږي ګورئ دا یو رقم ناډیولونه دي بیا وروسته کلسیفیکیشن پکې صورت نیولی ده. لکه نخود چې پرتې وروسته دغه ګورئ په لاسو په دغه برخو کې کلسیفیکیشن دا داسې کلک وي لکه ستن نه پځي داسې کلک. دلته ګورئ په ایکسرې کې ډېر اسانه لیدل کېږي. دا ټول غیر نارمل کلسیفیکیشنونه دي. منکیبرګ سکلروس ما تاسو ته وایي چې په ټونیکا میډیا کې اکثره وخت د ځینې رګونو کلسیم ترسب کوي او هغه لکه د اوسپنې پایپ غوندې یو شی ورڅخه جوړ شي. چې ښه مثال یې مثلا لکه دغه صحیح ده دغه رګ چې تاسو دننه وینئ ټونیکا میډیا کې کلسیم ترسب کړی دی. صحیح ده؟ او اوس راځو پیتوجینیسیس اف ډیسټروفیک کلسیفیکیشن ته. پیتوجینیسیس یا میکانیزم یې څنګه ده؟ صحیح ده؟ عموما دا یوه ډېره پیچلې پروسه ده، خو دومره ویلی شو په ډیسټروفیک کلسیفیکیشن کې په اصل کې موږ پوهېږو په ډیسټروفیک کلسیفیکیشن کې کلسیم میتابولیزم هم نورمال ده
او سویه یې هم نارمل ده، خو بیا اوس سربیره هم بیا په ځینې انساجو کې کلشیم ترسب کوي. صحیح ده؟ عموما دغه د کلشیم رامنځته کېدل یې په دوو مرحلو کې صورت نیسي یا 2 phases. اول انیشیشن ده او بل چې ده پروپیګیشن ده. انیشیشن یعنې دا معنی چې دې جوړېدل مرحله. صحیح ده؟ موږ پوهېږو چې کله یو انساج مړه سي هلته د وینې جریان که ورته انټکټ وي نو کلشیم انفلکس حتما هغه ساحې ته کېږي ورځي که یا او هغه په حجراتو کې دننه البته په ډیجنریټیو حجراتو کې یا مثلا هغه حجرات بیخي نه وي مثلا ډیټ ډیش وي په هغه ساحه کې حتما دننه دا څه کوي ترسب کوي نو چې کله ترسب وکړو هغه کېدای شي چې مثلا په مثلا ډیجنریټیو مایتوکاندریا وي او یا هم له حجراتو څخه د باندې حتی په ځینې ځایو مثلا واکیولونه وي په هغوی کې ترسب کوي او بالاخره لکه موږ تاسې پوهېږو کوچني منرالکمه غوندې جوړښتونه په هغه ساحه کې لیدل کېږي خو د وخت په تېرېدلو سره دا واړه منرالونه نور هم سره نږدې کېږي او په نتیجه کې څه جوړوي یو رقم کرسټلونه جوړوي چې دا کرسټلونه بالکل لکه هایدروکسي اپیټیټ غوندې معلومیږي داسې معلومیږي لکه د اړوکو منرالونه یا د اړوکو کلسیفیکیشن او بل ډول دغه چې دا کلسیفیکیشن هغه میټاسټاټیک کلسیفیکیشن دا بیا په نارمل انساجو کې کلسیفیکیشن صورت نیسي خو په دغه وخت کې هایپر کلسیمیا لیدل کېږي او همدارنګه د کلشیم میټابولیزم حتما خراب وي صحیح ډېرې وجې لري خو تر ټولو غټه وجه د میټاسټاټیک کلسیفیکیشن دا ده چې له اړوکو څخه زیات کلشیم موبایل کېږي متحرک کېږي د وینې جریان ته صحیح ده ازادېږي او بل موږ پوهېږو چې په کولمو کې ډېر زیات کلشیم جذبېږي په دغو دوو میکانیزمونو کې اکثره وخت میټاسټاټیک کلسیفیکیشن یعنې هایپر کلسیمیا اول رامنځته کېږي او وروسته میټاسټاټیک کلسیفیکیشن اول موږ تاسې پوهېږو له هډوکو څخه د کلشیم زیات ازادېدل ښه مثال یې مثلا لکه هایپر پاراتایرویډیزم کله چې پاراتایرویډ هارمون زیات وي معلومه خبره ده طبعا مستقیما متناسب دی د کلشیم له سویې سره ښه مثالونه یې مثلا لکه د پاراتایرویډ اډینوما چې د هغوی یو سالم سرطان ده په دې وخت کې طبعا د پاراتایرویډ غدې حجرات زیات شوي دي او خپل سر باندې ډېر زیات پاراتایرویډ هارمون جوړوي او هغه هایپر کلشیمیا رامنځته کوي میکانیزمونه یې ما تاسې وویل په درې میکانیزمه سره ریبزارپشن ډېری پښتورګو کې کولمو کې ریبزارپشن او له هډوکو څخه یې موبایلایزیشن زیاتوي صحیح ده په دغو درې میکانیزمونو سره د وینې کلشیم سویې زیاتوي صحیح ده او همدارنګه پاراتایرویډ هایپرپلازیا او خصوصا د پښتورګو په مزمن عدم کفایه صحیح ده کرونیک رینل فیلر په دغو ټولو حالتونو کې موږ پوهېږو هایپر کلسیمیا لیدل کېږي صحیح ده او په دغه ټولو کې د هډوکو څخه ډیمینرالایزیشن زیاتېږي کلشیم را ازادېږي او بل چې دا بوني ډسټرکشن لیژن ځینې د هډوکو دغه دي ډسټرکټیو لیژنونه دي صحیح ده لکه مثلا ملټیپل مایلوما میټاسټاټیک کارسینوما ملټیپل مایلوما دې ته وایي د بنمرو کینسر ته څه وایي ملټیپل مایلوما ورته وایي د بنمرو کینسر ته نو معلومه خبره ده چې په هډوکو کې بنمرو کې کینسر وي دا شاوخوا کلشیم به یې ډیجنریشن کوي که یا شاوخوا کلشیم به یې خرابېږي تخریب کېږي ځکه چې په خپله د دغه په واسطه باندې ځینې انزایمونه رامنځته کېږي ډسټرکټیو لکه اوسټوکلاست غوندې خاصیت لري صحیح ده چې هغه کوشش کوي چې مثلا د هډوکي تخریب کړي او بل موږ پوهېږو مثلا لکه میټاسټاټیک کارسینوما دې ته وایي ډاکټر صاحبانو چې کله کینسر له یوې ساحې څخه بلې ساحې ته ولاړ سي دې ته څه وایي میټاسټاټیک کینسر خو هغه کینسر چې منشا یې په اصل کې له اپیتیلیل ټیشو څخه وي هغه ته کارسینوما وایي صحیح ده هغه کینسر چې له اپیتیلیل ټیشو څخه وي هغه ته کارسینوما دا به د خیره ووایي موږ تاسې به پنځم فصل ټول په کینسرونو تېروو صحیح بل په کوم وخت کې د هډوکو څخه زیات کلشیم دغه کېږي ازادېږي لکه مثلا پرولانګ ایموبلایزیشن تر ډېره وخته پورې چې سړی متحرک نه وي لکه مثلا کله چې موږ تاسې پښه په سلب کې ونیسو ډېر وخت پښه نرۍ نه شي حتی چې ویې ګورو هډوکي هم نرۍ شوي دي هغې برخې نو معلومه خبره ده هغه هډوکي اټروپي کوي چې اټروپي کوي نو هغه غټ غټ هډوکي هغه کلشیم یې څه کېږي هغه وینې ته ورته ورځي نه او د وینې د کلشیم سویې لوړوي بل موږ پوهېږو اکسیسیو ابزارپشن اف کلشیم فرام د ګټ اصل کې کولمو ته وایي له کولمو څخه د کلشیم زیات جذب په کومو حالتونو کې موږ پوهېږو چې کلشیم زیات جذبېږي لکه هایپر ویټامینوسس ډي چې کله د ویټامین ډي سویه په وینه کې ډېره زیاته لوړه سوه لکه مثلا د غذایي موادو کې موږ تاسې اکثره وخت ډېر چې زیات واخلو دا خپله د هایپر ویټامینوسس ډي ویټامین اے دواړه ګورې ټوکسیسټي لري صحیح ده ټوکسیسټي لري چې زیات ستر اندازې بي کمپلیکس بیا تر ډېره اندازې نه لري او دا موږ پوهېږو یو فټ سالوبل ویټامین ده ډېر ژر ټوکسیسټي ورکوي او تر ټولو غټه ټوکسیسټي دا ده چې په کولمو کې ډېر زیات کلشیم جذبوي هایپر کلشیمیا او هایپر کلشیمیا بیا خپلې ستونزې رامنځته کوي میټاسټاټیک کلسیفیکیشن په مختلفو غړو کې بل ښه مثال چې دا میلک الکالاین سنډروم بعضې وخت موږ تاسې د شي په رواجي توګه سره بیخي ډېرې شیدې خورو بلکې
کارکوونه کلسیم ورکوي شیدې ولې خورا ورسره آفرین وټامین ډي ورکوو او ورته وایي د کلسیم په یو ګیلاس شیدو کې خوره او بې اندازې وټامین ډي کورې په هفته کې یوه دانه اخیستل کېږي د هره ورځ ما د ډاکټر له هره ورځ په شیدو کې یوه دانه څښم نو هایپرکوټامینوسیس ډي او میلک الکلی سندروم رامنځته کوي که یا دا ځینې دواګانې دي وایي په شیدو کې خوره صحیح ده اکثره وخت مثلا لکه کلسیم منرالونه پکې وي په هغوی کې هغه اکثره وخت څه شي سبب کېږي میلک الکلی سندروم رامنځته هایپرکلسیمیا سبب کېږي ټول کلسیم زیات جذبېږي یا مثلا ځینې موږ ډاکټر صاحبان دي لکه د انجانې مرکب زه خو البته دا ډېر نه یم دغه انټي اسید ډېر زیات استعمالوي انټي اسید کې اکثره وخت کلسیم ډېر زیات وي صحیح ده لکه مثلا کلسیم کاربونیټ انټي اسید په ډول سره کاروي نو څونه چې ډېر انټي اسید کاروي همدومره جذبېږي د معدې زخمونو د مثلا د ډیډنم زخمونو دپاره مختص یا د مرۍ له دغو شیانو څخه استفاده کوو هغه پین ریلیف کوي البته هغه خو لوکل دغه دي کلسیم کاربونیټ ولې د ډایریا لپاره ورکول کېږي په مختلفو جایانو کې ورکول کېږي د خیره موږ تاسو وایو صحیح ده مختلفو هغه کې ورکول کېږي خو یو وجه یې دا ده چې مستقیما هو کلسیم کاربونیټ ګوري یو المونیم دی یو کلسیم دی صحیح ده یو مګنیشیم پکې وي اکثره وخت مګنیشیم اکثره وخت موږ تاسو د دې لپاره ورکوو چې کانسټیپیشن څوک ولري او المونیم که چېرته له دې سره المونیم و هغه بیا موږ پوهېږو هغه بیا د ډیاریا په وخت کې ورکوي یعنې هغه بیا کانسټیپیشن رامنځته کوي اکثره وخت موږ تاسو انټي اسیډونه راغلي دوی دغه مقدار سره لیول وي نه سړي ته ډیاریا ورچوي نه کانسټیپیشن ورچوي صحیح ده په پاتې صورت په هر وخت کې چې موږ تاسو ورته ورکوو نو هغه اکثره یې جذبېږي وینې ته او هایپرکلسیمیا او بالاخره میټاسټاټیک کلسیفیکیشن او بل ښه مثال چې لکه هایپرکلسیمیا انپنسي هایپرکلسیمیا انپنسي په پیدایشي ډول سره ځینې کسان هایپرکلسیمیا لري او هغوی هم په میټاسټاټیک کلسیفیکیشن باندې اخته کېږي په کومو ځایونو کې میټاسټاټیک کلسیفیکیشن ډېر زیات واقع کېږي په پښتورګو کې خصوصا ټیبیولر اپیتیلیم کې صحیح ده او البته دي بیسمنټ ممبران چاپېره دي حجراتو هلته اکثره وخت دغه ترسب کوي کلسیم ترسب انشاءالله سره په خلاصو کې د ترسب کوي او دغه حالت بیا موږ څه شی وایو نیوروکلسینوسیس دا په الټراساونډ کې هم هلته لیدلی شو که ډېر زیات شي په سږو کې اکثره وخت د الویلر وال ډېر خطرناکه حالت ده صحیح ده چې دا بیا بالاخره دا سړی لینک فیلر ته بیایي صحیح ده سږو فیلر ته په معده کې خصوصا د پنډوس په ګلنډ کې اکثره وخت صحیح او بل موږ پوهېږو چې په بلډ ویسل کې صحیح ده خصوصا انټرنل الاستیک لیمینا یو انټرنل الاستیک لیمینا یو ایکسټرنل صحیح ده په اکثره رګونو کې دننه وي صحیح په انټرنل الاستیک لیمینا هغه رګ بیا ډېر سخت شي هغه یې هم بیا فشار لوړوي طبعا ځکه هغه بیا الاسټیسټي کمیږي او بل موږ د سترګې په کورنیا کې لیدلی شو کلسیفیکیشن او یا هم د هډوکو په ساینیومیوم کې صحیح ده چې هغه اوسې نو دغه بندونه یې حتی د بعضې دونه سي چې ډېر سخت دردونه کوي او بعضې بیخي ټوټل غیر متحرک سي سټپ داسې سي لکه مثلا هغه چاپراس چې دي دروازې جام سي د دې هم دغه کوچنی پیتوجینیسیس ده او نور تقریبا د درس هم تقریبا اخري ده صحیح ده پیتوجینیسیس د دې څنګه ده تقریبا داسې ده لکه دي ډیسټروفیک کلسیفیکیشن چې په دغه کې ماول یې شروع وي داسې وي چې مثلا کلسیم آیون چې وي هغه راځي حجراتو ته دننه داخلېږي او په حجراتو کې دننه دوی موږ پوهېږو له ان ارګانیک فاسفیټس آیون سره یوځای کېږي صحیح ده البته دا کلسیم آیون له ان ارګانیک فاسفیټ سره یوځای کېږي او یو رقم منرالکمه جوړښتونه رامنځته کوي او دغه منرالونه بالاخره موږ تاسې پوهېږو سره یوځای کېږي تر څو هایدروکسو اپیټیټ یو رقم منرالونه د هډوکو دننه تاسې هایدروکس اپیټیټ کې دغه وګورئ یو رقم لکه خښتې چې په بل باندې له پاسه ایښي وي داسې ترسب کوي تر څو یوه غټه کلسیمي کتله جوړه کړي صحیح ده دغه اخیری سلاید دا او ډېر خوندور سلاید ده موږ تاسې ډیسټروفیک کلسیفیکیشن وویل او میټاسټاټیک کلسیفیکیشن وویل صحیح ده راځئ چې دوی په منځ کې پرتله وکړو اول تعریف موږ پوهېږو چې ډیسټروفیک کلسیفیکیشن هغه ته ویل کېږي چې په مړو یا ډیجنریټیو انساجو کې ترسب وکړي میټاسټاټیک یوزولي په نارمل انساجو کې ترسب کوي صحیح ده ښه او د کلسیم سویه په ډیسټروفیک کې نارمل وي او په دې کې ډېر زیات شوي وي او بل موږ پوهېږو چې سیرم کلسیم لیول چې وي په ډیسټروفیک کې نارمل وي په دې کې زیات وي او کله چې سیرم کلسیم زیات وي دې ته موږ هایپرکلسیمیا وایو نه او دغه ریورسیبلټي یوزولي ایریورسیبل او دا معنی چې دا ریورسیبل وي تر ډېره وخته پورې صحیح ریورسیبل وي هغه ایریورسیبل ځکه مړه انساج دي او اسباب یې مثلا څه دي لکه کیسز نیکروسیس او پټ نیکروس او انفارکشن او ترومبایو او یا هم
هیماټوما وو، ډیډ پاراسایټ وو، اولډ سکار وو، اتیروما، مونکیبل سکلیروسیس او ځینې ټیومرونه، سیسټونه او همدارنګه کلسینوسیس اکیوټای. دا یې تر ټولو ښه مثالونه وو. صحیح ده؟ او په دا بل کې تر ټولو غټ سبب شي وو لکه هایپرتایرویډیزم وو. صحیح ده؟ میټاسټاټیک کارسینوماګانې وي د هډوکو او یا د هډوکو ځینې نور ډیجنریټیو ناروغانې وي او یا هم هایپروټایمینوسیس دي. دا یې تر ټولو او یا میلک الکلاین سنډروم یې تر ټولو غټ مثال وو. صحیح ده؟ پیتوجینیسیس تقریبا د دواړو یو د لږ فرق سره لري، تاسې بیا هم مطالعه کوئ. ښه، په هر صورت